سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. خو متاسفانه نن سبا اسلامی نړۍ او اسلامی امت لعلم سره ډیر زیات واټن او لریوالی او فاصله پیدا کړې ده. اکثره مسلمانان خصوصا ځوانان دوی خپل ځانونه مصروف کړي دي په عبثیاتو باندې او خپل عمر او خپل وخت دا ضائع ګرځوي چې دا د یو مؤمن او د مسلمان له شان سره نه ښایي. ځکه چې موږ او تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت یو. الله رب ذوالجلال مخکینی پیغمبران چې کله را لېږل هغوی ته به چې معجزه ورکوله، یوه حسي معجزه یې ورکوله چې دا خلک په دغې معجزه باندې پوه شي او ویني او دوی ایمان راوړي. د آدم علیه السلام له زمانې نه ونیسه تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې موسی علیه السلام ګورو، سلیمان علیه السلام ګورو، نور پیغمبرانو ګورو. الله رب ذوالجلال قسمه قسم حسي معجزات ورکړي. و اما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مبعوث کیږي او دای راځي، الله رب ذوالجلال نور نړۍ ته د پرمختګ اراده کوي. په علم باندې الله رب ذوالجلال ورته څه کوي؟ امر کوي. اولینی آیت چې په قرآن کې راځي اقرأ باسم ربک الذي خلق. دوهم سورت چې کله را نازلیږي نون والقلم وما یسطرون. بار بار الله رب ذوالجلال د علم طرف ته د پرمختګ طرف ته تشویق کوي. الله رب ذوالجلال موږ او تاسې ته په دې باندې امر کوي. خو موږ او تاسې ډیر په غفلت کې ډیر زیات، خصوصا په دغه دوو وروستنیو پیړیو کې امت مسلمه چې د رکود طرف ته تللی، امت مسلمه چې د ضعف طرف ته تللی، یوازینی وجه، یوازینی علت چې دا موږ او تاسې ګورو هغه د علم سره، علمی تحقیقاتو سره بیرغبتی ده. مینه او محبت د دنیا سره پیدا شوی ده او له علم سره بیرغبتی ده. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.